د ناچارۍ له وجې ګرو کارونو ته مخه کول. سید آغا اکا چې د مهاجرت په دوره کې د نانوایۍ په کار بوخت و، وطن د ستنېدو سره د ناکارۍ او ګرو له وجې له خپلو 4 زامنو سره له 12 کلو راهیسې د خښتو په بډۍ کې ملامتونکی کار کوي، له خپل کار څخه خوښ نه برېښي. مجبور یو چې اوس همدې ته بس ورجانه راغلي ورجانه بل کار وایي که چې داسې یو دغه ډېرو خلکو ورجانه فریادونه هم دغه فریاد دې کار نه ګلم په مخه ورجانه چې هغه ته څوک راته کمودونه وایي چې پاکان زه پاکومه په دې چې هغې کې 15 وخته مونځ اودس شته دې کې نشته چې صاف یې راباندې وایي د دې کې 15 وخته مونځ اودس نشته نه کېږي. نوموړي له واکمن حکومت څخه بلا تمې لري چې د ځان او زامنو لپاره یې د کار او تعلیم زمینه برابره کړي. بل خوا دا تنکی ماشوم چې د غمځپلې بېوزلۍ له امله په خپلو کمکیو لاسونو دا سخت کار کوي، د خپلو همزولو او ښوونځي څخه یې لرې ساتلی دی. بس دغه د خښتو کې لګیا او تعلیم نه سبق نه شنه پاتې وي. کله هغې د مکتب ته ځي نو زمونږ زړه داسې اوبه کېږي چې وایي کاشکې چې مونږ هم تلو مکتب ته، چې اوس نشو تللی سوچ کوو چې ښایي کاشکې چې مونږ هم تلو. افغانستان هغه په قرضپلی هېواد چې ګڼ شمېر وګړي له غمځپونکې بېوزلۍ کړېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام څانګې په یوه تازه څرګندونه کې ویلي چې د افغانستان په هرو 100 کسانو کې 40 د بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. نیازولي ځلان، سیمه نیوز، ننګرهار.